کارګستان کې زمونږ طالب علمانو له کارګستان کې زمونږ طالب علمانو له دو فرضې دي یتیمانان دي او هغه کې په هاسټل کې بالکل محصور شي دي نه هغه ته خوراک څښاک ته کې نه هغه بازار ته وته شي چې بازار ته ودی دکان ته ځي دکان ته ودرا شرپسن ولاړ دی هغه به ځتیا نه کوي او دکاندار ولا سودا مودا چې شیم نه ورکړي که څو ول ورکړي نو د 100 روپو شی ولا په 2000 روپۍ ورکړي هغه بالکل محصور دي د هاسټل هغه مکمل ماشومان نه بلکې ټول پاکستانیان څومره ماشومان دي دا مکمل په دغه کې محصور ناسي په هاسټل کې هاسټل هغه بار نشي چې بار تر وځي نو هغه ته ولاړی وان دی او کوي نو زه د حکومت نه دا درخواست کوم چې دا ماشومان منګه په لکاو روپۍ ولګي دي په ډالرو کې منګه غوله پیسې لیکو نو هغه ځنه زمونږ ماشومان به حفاظت واپس پاکستان ته راوړي او دلته کې پرایویټ کالجونه کې ګورنمنت کالجونو کې زمونږ ټول ماشومان راته کې داخله ورکړي شي افغانستان مهرباني دی وشي دا د پورن په جازونو کې واچول شي او دلته راوړل شي او دلته تحفظ وکړي شي هلته دوی ته کم تحفظ نشته دوی ته کم ظلم زیاته د خوراک سامان هغه نه ملاويږي زمونږ د مرګري یو لور پکې دا بیا زمونږ ورور دی هغه پکې مخبل لور دا هغه چې کله سامان خوراک راوړل یو ته شیخ ګران میراو شو دا غوونه دوه کسان ځخمیان کړل زما الته بچي سبب کوئی پتر ډیر الته چې د هغو سره زموږ کومه رابطه کېږي هلته حالات بالکل ښه نه دي دلته کې خو زموږ حکومتي ادارې او حکومت وایي چې یاره هلته حال وکړي دي خو هلته هېڅ هم ټیک نه دي هلته ماشومانو ته خوراک نشته د شپې چې لایټس نشي لګولی بازار ته نشي وتی نو زموږ خپل حکومت وخت او خصوصا آرمي چیف ته دا ریکویسټ دی او درخواست ورته کوو مطالبه دې کوو چې تاسو مهرباني وکړئ په دې کې خصوصي دلچسپي والی دا د یو کس مسله نه ده د یو ماشوم مسله نه ده دا قومي مسله ده چې دې له خصوصي توجه ورکړي او دا ماشومان باقاعده راولي پاکستان ته مظاهره وه دا په کارګستان کې چې زموږ د میډیکل کم طالب علمان دي د هغو مور پلار راوتي دي دلته په دې څوک کې دا احتجاج کوي د دې مقصد لپاره کوي چې حکومت پاکستان زموږ د طالب علمانو زموږ د بچو په کارګستان کې سبق کوي چې هلته د باقاعده طور باندې تحفظ ورته یقیني کړی شي اوس هلته چونکې فسادات دي پکار دا ده چې په پرامن طریقه باندې حکومت پاکستان د هغو ذمهواري اخیستې ده چې پاکستان ته یې راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغو ته باقاعده طور باندې داخلي ورته میلاو شي ځکه چې موږ ډېر زیات کمزوری خلک وو ډېر زیات غریبانان وو اوس د حکومت پاکستان هم ذمهداري جوړېږي زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت هم دا ذمهداري جوړېږي ډېرې ګټې خبرې کوي ډېرې په کروڑو روپۍ په خرچې لګي پکار دا ده چې سپیشل جازونه وفاقي حکومت هم ولګي صوبایي حکومت هم ولګي دغه طالب علمان په پرامن طریقه باندې خپل کور ته راولي او دلته ولا بیا په مختلفو میډیکل کالجونو کې دا بقایا سابق چې څومره پاتې دی په دې کې د باقاعده طور باندې داخلي والي که دا کار یې ونه کړو موږ به بیا مجبورا د ظلم زیاتۍ په خلاف باندې موږ هر وخت راوتو په دې چوک کې دا چوک په موږ باندې ګواه دی موږ به بیا ځو د کارګستان د سفارتخانې سره به موږ بیا احتجاج کوو که بیا په موږ لاټي چارج کوي که بیا په موږ باندې هر نمونه ظلم کوي